بعضې خلک چې میاشت یو کم دیر شي وی یوه مو خوړه. دا فضول خبره ده. په ځان به د ګناه اقرار نه کوې چې یو مې وخوړه کمبخته دا خو دې د ګناه اقرار په ځان وکړه. ولې د روژه خوړل خو ډېر لوی جرم دی او ډېره زیاته ګناه ده. نو ولې دا خبره کوې چې یوه مو خوړه؟ او څوک وایي مولیانو را باندې یوه مو خوړه. هلکه مولیان خو خلکو ته وایي ونیسئ روژه ونیسئ. مولیان در باندې ولې خوري؟ دا میاشت به دله مولا ګوري که ته به یې ګورې. خو که تا میاشت ولیده مولیان خو غریبانان چشمې اچوي هغوی میاشت ته کوم ځای ګوري او ماښام جومات کې ناست دي ستا په انتظاري چې څوک به میاشت وویني او راشي او ماله ګوی راکړي. هم عام مولا د اعلان هم نشي کولی. دا د شریعت خبره درته کوم. نو د شمېر ورځې نه دي هغه میاشت ده، کله یو کم دېرش کله دېرش. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته لاړ رمضان فرض شوی دی، نو په مدینه کې 9 کال د رمضان روژې نیولې دي. 9 کاله. په 9 کالو کې 2 کاله دېرش وي، 7 کاله یو کم دېرش وي. 2 کاله دېرش وي، 7 کاله یو کم دېرش. زموږ عالمان وایي دې نه معلومیږي چې دا یو کم دېرش غالبي دی. نو اکثر یو کم دیر شي کله د دیر شم شي. نو چې که یو کم دیر شوه او میاشت نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو کله میاشت ووینئ نو روژه کې صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. او چې کله د اختر میاشت ووینه نو روژه کې اختر کې بس که په یو کم شوه او که په دیر شو. یاره اتیش پکې نه راځي. که په اتیشتو باندې چا میاشت ولیده او دنیا ولیده نو پته ولګېده چې په لومبي سر کې مې یو خوړلی دی. ځکه د اتیشو میاشته نه بیا به د هغې روژې قضا کې. نو دا خبرې چورلټ غلطې دي. ښه تاسو چې زما دا کم مقتدیان یې یا زما دا بیان څوک هم اوري او یې څوک ګوري په دې میډیا، نو ټولو ته دا زما خبره ده چې دا به قطعا نه وایي چې یوه مو خوړه. دا د ګناه خبرې دي. د ګناه خبره به نه کوې. نه به دا وایې چې مولیانو را باندې یوه خوړه. مولیان چا بچا لپاره خپله خیرت نشي خرابولی چې وی منیسئ روژه کې او د لکونو خلقو بوج په خپل سر راواچئ. دا آسان کار دی. زه مې روژه مې یوه خوړه. بشیر جان باندې چې زه روژه وخورم دې به آخرت کې پشه وړم دې وړی شم زه. دی به په ما د یوه روژه خوړلې ده اوس به بېره دی په دې جنت ته وړې. زه لیونی یم چې د ده بوج په سر راوالم. دی به د چا پلار جنت ته په ټرک کې هم نه راځي. نو زه به یې څنګه پشه وړم؟ نو دا د ګناه خبرې دي. انشاءالله دا خبرې به زده کوو. ښه نه به دا وایي چې یو مو خوړه په چې میاشت اعلان وشو روژه اعلان وشو کوژه. او نه به دا وایي مولیانو ته به نسبت نه کوي چې مولا لکه تا ګوی ورکړه خو اعلان به وکړي، که دې ونه کړه اعلان به نه کړي. به هر کیف نو د رمضان روژې د شمېر نه دي چې د شمېر وي دونه دي. میاشت ده کله 13 او کله یو کم 13. دا دویم دلیل شو.